سلامونه ملګرو، ښه راغلاست. د فرانسوي ژبې وایل نزل توري کوم دي او وایل نزل څه ته وایي؟ وایل غږ لرونکي تورو ته وایي. نزل د نه له جملې څخه اخیستل شوی، یعنی پوزه. په پوزه کې ویل کېدونکي توري هغې ته وایل نزل توري وایي. د وایل نزل توري په فرانسوي ژبه کې په 4 ډولو ویشل شوي دي. لومړی ډول یې انګ دا ډول تلفظ کېږي چې ای ام ا ای ان ا ای ان ای ان او ان ا ای ام. دغه چې کله راشي انګ تلفظ کېږي. د مثال په ډول سامپل آسان یا ساده ته ویل کېږي. بانګ حمام ته ویل کېږي. غانګ پښتورګي ته ویل کېږي. فنګ پای یا آخر ته ویل کېږي. اگزاما ازموینه یا بیا کتنې ته ویل کېږي. فنګ لوږې ته ویل کېږي، مثلا ژ فنګ. او دوهمه ډله اونګ تلفظ کېږي. اونګ هغه چې کله ا او ان ا ان ا ام راشي نو اونګ تلفظ کېږي. د مثال په ډول پونګ طاووس ته ویل کېږي، طاووس مرغۍ. شانګ आवाज یا سندرې ته ویل کېږي. شامپیون اتل ته ویل کېږي. او دریمه ډله او ان او ام چې کله راشي اونګ تلفظ کېږي. اونګ د مثال په ډول بونګ یو ډول خواږو ته یا شیرینۍ ته ویل کېږي. او اومبر سیوري ته ویل کېږي. څلورمه ډله چې اول یو ډلې ته ورته د غږ کوم خاص توپیر نه لري، خو په لیکلو کې یوازې توپیر شته. ان او ام چې کله راشي د ان आवाज ورکوي. ان د مثال په ډول ان یو عادت ته ویل کېږي. یو پخفنګ عطر ته ویل کېږي.